السلام علیکم. خبر شوم چې په کرک سیمه کې او خاص کر په لتمبر کې د هدایت الله خټک سیو او د هغې ملګرو ځوانانو د شین زرغون په نامه باندې د بوټو کرلو د ونو کرلو یو مهم شروع کړی دی. ډېر لوی کار دی او یقین وکئ د بوټي فایده دا ده چې بوټی ګلونه هم کوي، بوټی څانګې پاڼې هم کوي، بوټی میوه هم کوي، بوټی لرګې هم کوي، بوټی سوری هم ورکوي، بوټی بارانونو نه دا ځمکه هم رانیسي په پنجو کې. نو د بوټو کرلو ډېره فایده ده او چې کومه علاقه کې شینکۍ ډېرې نو په هغه علاقه کې بارانونه هم ډېر کېږي، په هغه علاقه کې هوا هم خوږوي. او ځکه خو ویلي شاعر وایي چې په ژوند کې هغه وخت د کار شي سړی د بني ادمو چې په کار شي سړی، د خولې خبرې وي د خولې خبرې سړی هغه چې په کردار شي سړی. خوبي یې څه ده چې میوه نه لري، څکه په قد باندې چینار شي سړی او چې د وطن په نامه سر نه شیندي، چې د وطن په نامه سر نه شیندي، د دې نه ښه ده چې مردار شي سړی. ډېره مننه.